د بخښونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه د سلام او احترام په وړاندې کولو سره مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه فهیم الافغان هرکلی کوم. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا د شاوخوا 1.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هیواد په 7 ولایتونو کې د 11 مخابراتي انتنونو د جوړولو تړون له مخابراتي شرکتونو سره لاسلیک کړ. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله لکوزی وایي د دغه پروژې مالي لګښت د مخابراتي پراختیا صندوق TDA څخه ورکول کیږي چې موخه یې په لرې پرتو محرومو سیمو کې د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو پیاوړتیا ده. د میدان وردګ ولایت امنیه قماندانۍ اړوند نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته تر دې مهاله 202 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي توکي او شاوخوا 15,000 کیلوګرامه اومان نیولي او ډیری برخه یې د دوی له لوري سوځول شوې. د میدان وردګ ولایت مرستیال والی الحاج ملا عبدالظاهر مدثر په مشرۍ د قانون ساتنې کمیټې غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې مرستیال والي ټینګار وکړ چې اړوند ادارې د قانون ساتنې، څارنې او مدیریت چارې د ټاکلو اصولو پر بنسټ ترسره کړي. او ایران اعلان کړی چې د صاعقه عملیاتو اتم پړاو کې د بي پیلوټ الوتکو په کارولو سره په اردن کې د ارزق هوایي اډې ځینې برخې په نښه کړي دي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ایران د نصر 2 عملیاتو څلورم پړاو کې د کویټ په مینا عبدالله سیمه کې د امریکا د لوژیستیکي چارو پر اصلي مرکز برید کړی او هغه یې ویجاړ کړی دی. په همدې وخت کې ایران ټینګار کړی چې د هرمز تنګی به تر هغه وخته تړلی پاتې شي څو د دوی په وینا د امریکا جنگي اقدامات پای ته ونه رسیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په وینزویلا کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شمیر 4,940 کسانو ته لوړ شوی دی. د راپور پر بنسټ د یادو زلزلو له امله 7,907 کسان بېکوره شوي هم دي. او وروستی خبر هم دا چې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی غزه کې د اسرائیلي رژیم په یوه هوایي برید او ډزو کې د 10 کلن ماشوم په ګډون لږ تر لږه 10 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له رامنځته کېدو وروسته د اسرائیلي رژیم په بریدونو کې تر 1,000 زیات فلسطینیان شهیدان شوي دي. درنو لیدونکو د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه همدومره وو چې ما فهیم الافغان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.